وخت پس چې کله د ماشوم د سنت وخت راغلو نو د هغه نوم یې عیسی کېښود. یوسف او مریم هغه یروشلم ته راوستو چې خدای ته یې پیش کړي. د خدای په کور کې یو ښه او پرهیزګاره کس و چې شمعون نومېدو. روح القدس هغه سره دا لوس کړی و چې مسیح د لیدلې نه وي تر هغې به نه مرې. مالکه نن خپل خادم د خپلې وعدې په مطابق په سلامتۍ رخصت کا. ځکه چې ما ستا خلاصون لیدو. دا ماشوم خدای غوره کړی دی. تاسو دواړه برکتي شئ. هغې د شریعت په مطابق هر څه پوره کړل او بیا ناصرت ته خپل کور ته واپس لاړل. چې کله عیسی د 12 کالو شو نو یوسف او مریم د فصح د اختر دپاره هغه هم د ځان سره یروشلم ته بوتلو. چې کله هغوی کور ته روان شو نو خیال یې دا و چې هلک به ورسره وي، خو عیسی همالته پاتې شوی. هغوی د هغه لټولو دپاره بیا ښار ته لاړل او په درېیم ورځ هغه د خدای په کور کې یهودي استادانو سره ناستو موندو. دا هلک څوک دی چې داسې تپوسونه کوي؟ د ناصرت دی. زمون خیال چې دی را سره تللی و. خفه نه شي، ډېر جذباتي دی. دغه خبرو ته ټول حیران وو. زویا تا داسې ولې وکړل؟ ما او پلار دې ته ډېر فکرمندۍ سره لټولې. تاسو زه ولې لټولم؟ تاسو ته پته نه وه څه چې ما له د خپل پلار په کور کې پاتې کېدل پکار وو. بیا هغه ورسره ناصرت ته واپس شو. حکمت او اونې لویدل او د خدای او د بني آدمو به خوښېده.